د ورلد کپ میچونه چې دي دا به تاسو خپل په موبایل باندې په فل ایچ ډي کوالټي کې څنګه ګورئ. اکثر کسان به تاسو کتلی وي چې هغه په فیسبوک باندې دا میچ ګوري او په فیسبوک باندې د لینک ډیره غټه مسله راځي. نننۍ ویډیو کې به زه دوه تاسو ته داسې اپلیکیشن ښیم چې هغې باندې به تاسو دغه د ورلد کپ میچونه بالکل فری او فل ایچ ډي کوالټي کې کتلی شي چې هغې باندې به ایډ هم نه راځي. اوس به درته دغه دوه اپلیکیشن ښیم چې دې باندې به تاسو د میچ څنګه ګورئ او دا به تاسو کوم ځای نه ډاونلوډ کوئ. خو د ویډیو شروع کېدو مخکې دا ویډیو ځان سره لایک کړئ او که تاسو زموږ په پیج باندې اول ځل راغلي یئ دا پیج ځان سره لازمي فالو کړئ چونکې موږ دغه شانتې انفارمیشن ویډیوګانې تاسو دپاره راوړو. ښه ملګرو تاسو به اول پلی سټور چې دی هغه به اوپن کړئ او دا کوم اپلیکیشن چې دی دا لایو کرکټ ټي وي ایچ ډي 2026 دا به ډاونلوډ کړئ. د دې د فوټو ما وګورئ کوم انټرفیس چې دی دا یې وګورئ او مکمل هر څه د دې تاسو وګورئ چې بیا تاسو نه غلط نشي. ټیک ده دا به تاسو اوپن کړئ. ما ډاونلوډ کړ دی تاسو به ځان سره ډاونلوډ کړئ بیا به تاسو اوپن کړئ. دا چې کله تاسو اوپن کړ نو تاسو ګورئ دا تاسو ښکاري په فرست باندې دا لایو راکوي او کته لاندې تاسو ښکاري دلته هم لایو راکوي دلته تاسو ښکاري د افغانستان او نیوزیلینډ میچ چې دا شروع دي نو دا به تاسو ځان سره اوپن کړئ نو تاسو بالکل په ایچ ډي کوالټي کې تاسو میچ کتی شئ. او چې زه اوپن کوم نو ماته بیا د کاپی رایټ ایشو راځي. ټیک ده دا اولنی اپلیکیشن دې کې به څه قسم ایډ تاسو ته نه راځي او بالکل فل ایچ ډي کوالټي کې به دې کې تاسو میچ کتی شئ. ښه اوس بیا به موږ بهر راوځو بیا به خپل ګوګل چې دی دا موږ اوپن کړو. دویم کوم اپلیکیشن چې دی ګوګل کې به موږ سرچ کړو CRICFYTV.apk دا اولنی کوم ویب سایټ چې دا به راشي. دا چې کله راغی تاسو به لغونې لاندې پکې لاړ شئ دلته نه تاسو ښکاري دا به تاسو ډاونلوډ کړئ. کله تاسو ډاونلوډ کړ نو داسې کوم انټرفیس چې دی دا به تاسو سره اوپن شي دا به اوپن کړئ. دا چې کله تاسو اوپن کړ تاسو ښکاري په فرست نمبر باندې دا میچ چې دی دا لایو شروع دی او په سلو انټرنیټ باندې دا تاسو هم کتی شئ. او که دې کې موږ منځ کې په سپورټس باندې کلیک کړو نو دې کې تاسو وګورئ دا پکې پی ټي سپورټس دی او دا پکې سټار سپورټس دی دا پکې اے سپورټس دی دا پکې سکای سپورټس دی دا پکې 10 سپورټس دی دا پکې جیو سپر دی. دا شانتې مختلف سپورټ چینل باندې دغه ورلد کپ تاسو کتلی شئ. زه پلی کوم ځکه نه ما سره د کاپی رایټ مسله ده صرف تاسو ته طریقه وښیم. دغه طریقې سره تاسو د ورلد کپ میچونه بالکل په ایچ ډي کوالټي کې کتی شئ.